السلام علیکم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. څنګه کولی شو چې خپل کاریال کوډ کړو، یعنې په خپل کاریال کې چې موږ جوړ کړو په هغه کې نور څوک تغیرات رانه ولي. نو د همدې لپاره موږ ویډیو تیار کړې ده تر څو ستاسو په کاریال کې داسې یو برنامه پیدا کېږي چې د هغه له لارې څخه ستاسو کاریال تغییرېږي. مطلب تاسو خپل نوم ورکړی سي، جوړونکی دغه بل کس راچک سي، د هغه په ځای باندې ستاسو نوم ولیکي. د همدې لپاره چې ستاسو کاریال خوندي پاتې سي، موږ ویډیو جوړ کړې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو سر مو په خلاص. نو راځو جوړو ویډیو. دلته به مطلب تاسو ټکسټ ویو واخلئ. دا دغه یوازې د ټکسټ ویو لپاره ده، یعنې د متن لپاره ده چې متن کې تاسو تغیرات څوک نه راولي. نو د همدې لپاره لا تر اوسه دا ایډیټ نه ده راغلی چې په دغه کې دې هم راولي. پاک اسکرین راځه دلته کلیک کړه، سباوون غزنوي. د هغه څه وروسته راځو ون پلیټ ورکړه. یاره به یې ورننوم. دا د ویډیو درومه تر څو دا ورنول شي. راځو چې ګورو ملګرو. ګورئ دلته په لیکنه کې زموږ کاریال دغه ده. دغه زموږ کاریال ده اوس موږ جوړ کړو. او دغه هغه اپلیکیشن ده APK ایډیټور اولټرا. دا هغه برنامه ده چې په دې کې اپلیکیشن ایډیټ کېږي. نو راځو ګورئ، تاسو ته طریقه درښیي. دلته به راځئ، دا دوه دقیقې به تاسو سلیکټ کړئ په کې. د هغه څخه وروسته ګورئ ملګرو دلته به راسئ. زموږ کاریال دغه ده. دا کاریال خوندي کول. په دې باندې زه کلیک کوم. دلته به تاسو دا لومړني اپشن په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. نو له هغه څخه وروسته راځو په دې کلیک کوو. له هغه څخه وروسته دا دوهم اپشن په دې ځای به کلیک ورته وکړئ. له هغه څخه وروسته به داسې صفحه راواړوي او راباسي، په دغه ځای به کلیک ورته وکړو. دلته چې کلیک وکړو دا سرچ په دغه ځای کې دلته موږ چې کوم نوم ورکړی و سباوون غزنوي، هغه به ورته ولیکئ. سباوون دا تیار راواخیست، دا به ورته ولیکئ او په دغې علامه به کلیک وکړئ. بښنې سره دغه د سرچ علامه څه ده؟ دغه دغې به کلیک وکړئ په دغه ځای. نو دلته تاسو ته نه دغه یو ځای راواړوي، دغه اړوند دغې درته راواړولو. راباسئ په دې ځای به کلیک داسې ورته وکړئ. دلته د سباوون غزنوي ده، په دې ځای به کلیک وکړئ. دغه صفحه به درته راواړوي. په دغه ځای کې سباوون کې وینئ دغه ما دا د آیکنونه او دغې څو کوچني کړي دي. دغه شی به موږ ورته په مخ شاته درته وځو. APK لږ ستونزه لري، بېرته ورځو سره یې پیغامبر ستونزه لري د انسټال کولو وروسته هم دغسې ده. خیر تاسې یې انسټال کړئ یا ګوګل څخه، نو هغلته به انشاءالله ستونزه نه وي پکې. تاسو یې د هغه ځای څخه انسټال کړئ. نو دغه د کاریال تغییر راوستلو یو خوندور اپلیکیشن ده. ګورئ زه لیکمه الحافظ سباوون.
فون نور به کار نه لرم یو ځای کې غزنوي تاسو ګورئ اوس دا ما ولیکلو د دې ځای څخه وروسته به دغه کوشن چې ده به دغه ځای دلې به کلیک ورته وکړئ داسې اوسو نور به شاته ووځئ هغه څخه وروسته به نور هم شاته ووځو رابسئ په دغه ځای دغلته دا د سوچ علامه دغه چې ده په دې سره کلیک وکړئ دغه نو دا د فیصلې راواړوله انسټال دا د اشنا علامه دې ځای به کلیک ورته وکړئ دا د کاریال انسټال اوس نو تاسو ورته ګورئ دغه دی دا خلاص کړو نو د سباوون بیا باندې الحافظ سباوون غزنوي راغی اوس تاسو ورته ګورئ دغه د زموږ کاریال هماغه کاریال د دې کلیک کوم دغه د دې لپاره چې موږ دا خوندي کړو څو تغیرات رانه رابسئ دلته دلته سکیچ ویر ته ځو کاریال خوندي کول هغه کاریال نه دی دلته به دغه سټور په دې ځای به کلیک وکړئ او رابسئ ون پلیټ برخې ته دا یو بل ملګري دا هغه کړي خو بیا هم زه باید تاسو ته ور وښیم دلته به سټرینګ وښیي سټرینګ به راواخلئ په دې سټرینګ کې به هغه لیکنه ولیکئ کومه چې تاسو په هغې کې لیکلې زه لیکم سباوون غزنوي کومه چې تاسو په لیکنې کې لیکلې ویو برخې ته به راسئ دغه ټکسټ دا هم راولئ دلته به ټکسټ انتخاب کړئ دلته به راسئ او دغه ټکسټ هغه به راواخلئ نو په دې سره یوازې نه کېږي ځکه دا د ډیزاین اړوند دغه دا کوډ سټرینګ کوډ دا ورته خلاص کړو دغه څخه وروسته ویډیو رانوو دا سباوون غزنوي ده زه بیرته دا مرځم دغه ده اوس راځو داخلته کاریال ریټور ته دغه ځای ته دې ځای څخه وځو بیرته دلته راځو سره دغه د کاریال خوندي کول دې ځای کلیک کوو دا طریقه هم تر اوسه وښوده دلته راځو هماغه سباوون غزنوي چې د هغه ورته لیکو په دې ځای کلیک کوو راځو دلته دا دلته یې سباوون غزنوي رااړولی ټول انتخابات دلته لیکم چې السلام علیکم سیو کوو یا د دې ځای څخه وځو دغه سټک علامې په دې ځای کلیک کوو انسټال کوو یې اوس راځو ګورو چې آیا په رښتیا سره دا تغییر پکې راځي او که پکې نه راځي نو دغه ته تاسو ورته وګورئ هماغه سباوون غزنوي پاتې شو یعنې تغییر نه شو پکې راغلی او که چېرې تاسو غواړئ ستاسو کاریال لیکنه څوک کاپي یا هم مطلب نه یې کاپي کړي نه یې شیر کړي او نه هم څوک عکس ورنه واخلي د سکرین شاټ لکه دغه تاسو اوس ورته ګورئ دا ټینګ ونیسم همداسې د څنګ بټنو سره دغسې یو عکس ورته واخیستل شو د همدې لپاره دلته راځو امپورټ چې یعنې ستاسو کاریال بیخي خوندي شي راځو دغلته امپورټ مو خلاص کړو دلته یو کوډ ده دا زه په ویډیو کې درته اچوم دا کوډ ده دا به تاسو مطلب کاپي کړئ د هغه ځای څخه په ټینګ فشار سره ویډیو کې درته اچوم ویډیو ډسکریپشن کې هلته یو ځای ډسکس کړی دی په ډسکریپشن کې دا کوډ دلته به واچوم دې ځای اوس ته هم کرېټ برخې ته راسئ دغلته دا دوه کوډونه دي دا هم درته اچوم دا هم تاسو باید کاپي کړئ او دلته یې پکې واچوئ دا د دې لپاره استعمالیږي چې سکرین شاټ اړونکی بیا هم عکس نه ورته اخیستل کېږي له اپلیکیشن څخه نو یعنې بیخي مو دغه خوندي کېږي په هېڅ ډول سره مو کاریال څوک نشي ایډیټ کولی دا یې خوندوره د کوډ طریقه ده تاسو اوس ورته ګورئ زه ویډیو دروم
چې آیا رانوی کار کوي او که یې نه کوي. تاسو ورته ګورئ په دې سره د څنګ بټنو سره د سکرین شاټ اخلو بس تاسو ته انشاءالله سکرین شاټ څنګه د هغه څخه اخیستل کېږي. راځو ګورئ زه یې نیسم اوس تاسو ورته ګورئ. ماته یو داسې یوه علامه راوړه چې یعنې ستاسو د عکس دغه ده قلب انتظار طاقات لقط الشاشة یعنې وایي وانخیستم د انډروید له خوا څخه کوم ستونزه ده پکې هر څومره کلیک وکړئ نه اخیستل کېږي. یو هر ډول معلوماتو په څېر اپلیکیشن ولرو په هغه کې هم دغه د هغه اپلیکیشن هم څوک نشي ایډیټ کولی. نو که ویډیو مو خوښه شوې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر نورو څوک نه پرېښود ولرئ. د خدای په امان.